د غټ مال غوښه یعنی غویا، غوا، میخه، سنډه، چونکې زمونږ اکثر په کلو کې یا زمونږ په یو ځای باندې خلک قرباني کوي، په هغه کې حصې نیولي، په هغه کې اکثر غټ مال وي. خو د غټ مال د غوښې نه زمونږ خلک ډېر یریدلي وي. یو ډېر مشهور قول دی چې د وایي خو بیماری ختموي، خو بې ضرورته یا بې جا پرهیز چې کوم دی هغه انسان ختموي. چونکې غټ اختر موقع ده، انګریزان یو شیز وایي هغې ته چیټ ډے وایي، د غلا ورځ. نو د اختر په موقع کې، د خوشحالۍ په موقع کې، خادۍ کې، دغسې په یو خیرات کې، په یو موقع کې غلا دا مریضان کولی شي. نو دا غلا ته پرېږدئ، دې باندې ډېره سختي مه راولئ، ځکه چې دا د الله پاک یو نعمت دی. عموما زمونږ مریضان په دې ورځو کې ډېر حقیر ځان کوي چې یاره بس انټرسټ نه وي، څه خوشحالي نه وي چې زه خو د غټ اختر خو بس د چا به اختر وي، په موږ باندې خو هسې پرهیز دی، په موږ غوښې بندې دي. نو دا اپروچ بیخي غلط دی. تاسو غوښه بالکل وخورئ، د دې نه مزه واخلئ، خو په دې طریقه باندې وخورئ چې دا کومه طریقه درته ما وښودله. د دې به نه تاسو ته نقصان وي، نه بس تاسو له واحقینو ته مسله جوړېږي، او تاسو ته به یو مزه یا ذایقه هم په اختر کې خوشحالي هم ملاویږي. د چیلي او د ګډ خبره وکړو، کوم شیزونه دي هغه وجود کې د پټو دپاره، د طاقت دپاره، د قوت مدافعت دپاره ډېر زیات ضروري وي. نو د دې استعمال یقیني وګڼئ، هر څه وکئ خو په اعتدال باندې وکئ. زما نوم ډاکټر شهریار خان دی، زه یو کنسلټنټ کارډیالوجسټ یم، او زه اکثر په پښتو ژبه کې د خپلو ساده خلکو دپاره. زمونږ خلک اکثر د پرهیز په معامله کې ډېر سخت وي، او د پرهیز ډېر معلومات یا تپوسونه هم کوي. عموما له واحقین موږ ته دا پیغام راکوي په کلینکس کې، په هسپتالونو کې، چې زمونږ د بیمار هر څه بند کړي دي. نو د هغې په نتیجه کې اکثر د خیر په ځای زمونږ خلکو ته یا زمونږ بیمارانو ته، مشرانو ته نقصان ورسیږي. چونکې د اختر موقع ده، په کورونو کې به زیاتر غوښې پخیږي. نو دا ورته لږ اسانوم چې کم بیمار غوښه بالکل نشي خوړی، یا کم بیماران یې خوړلی شي، یا کمه غوښه به خوري، د کم مال غوښه به خوري، او کو فرض که د غټ مال غوښه وي نو هغه به په څه طریقه باندې پخوي، او د مال کمه حصه غوښه په اسانۍ باندې یا بغیر د سیارې د خدشي خوړلی شي. د ټول ناول هغه بیماران درته یادوم چې هغه به غوښه بالکل نه خوري. نو یاد ساتئ چې یریږئ مه، دا صرف زمونږ د معاشرې یا زمونږ د کورونو 15% بیماران دي. 15 کم 100% خلک یا بیماران دا غوښه خوړی شي، د غوښې څه ډایرکټ پرهیز یا د غوښې بالکل ممانعت چې بالکل به نه خوري، نو دا پکې نشته دی. خو هغه بیماران د 15% چې دا به کم غوښه نه خوري، او چې کم به خوري، څنګه به خوري، د ټولې خبرې د سره په دې ویډیو کې شریکوم. هغه بیمار چې د هغه اینا لیور هغه ډېر زیات خراب وي، دې ته DCLD یا CLD وي، او د هغه اینې د خرابتیا په وجه باندې دا اکثر د تور یرکان یا د هیپاټایټس B C د دې په نتیجه کې، یا نور داسې بیماریانې په نتیجه کې دا اخري سټیج وي د لیور د بیمارۍ، چې پکې خېټه پړسیږي، په خوله باندې یا په ټوخي کې وینه راځي، هیمرایډز والا چې کوم پایلز والا مسله وي، یا بېهوشي پې بار بار راځي. عموما دا مریض یا خو په هسپتال کې د اختر په موقع هم داخل وي، یا بیا دا بار بار ځي، بېهوشي پې راشي، بیا ټیک شي، خېټه سخته شي، چې خېټه نرمه شي، بیا کور ته راشي. داسې د ګردو هغه بیمار چې هغه په ډایالیسس باندې وي، داسې د یوریک ایسیډ چې په وینه کې دونه حده پورې سیوا وي چې د هغې په نتیجه کې د مریض جوړونه خوږېږي، غټې ګوتې د خپې خوږه وي، ګرځېدی نشي، دې ته ګاوټي ارترایټس وي. چونکې یوریک ایسیډ د غوښې یا د پروټینز د هغې سره چې کم عمل په وجود کې دننه کېږي، کم کیمیکلز نه پس پیورین جوړېږي، او هغه چې کله مات شي د هغې په نتیجه کې په وینه کې یوریک ایسیډ سیوا کېږي. نو که د چا یوریک ایسیډ ډېر زیات سیوا وي او د هغې نه هغه ته تکلیف وي، نو دا به بالکل غوښه نه خوري. دا دریم بیمار شو، د اینې بیمار، د ګردې بیمار، د یوریک ایسیډ بیمار. څلورم هغه بیمار دی چې دته ایډوانس CCF دی، یعنی دا د زړه هغه بیمار چې اوس د زړه د بیمارۍ د وجې زړه فیل شوی دی، او هغه د دې حده پورې فیل شوی دی چې هغه په وجود کې اوبه جمع کېږي، خپې پې پړسېږي، خېټه پې پړسېږي، هغه سیده نشي سملاستی، ساه نشي اخیستی، خبرې نشي کولی. هغه ته د اوبو یا د تش میتیازو هغه ډریپونه لګي، دوايانې نه یادوم، بار بار هغه د کم بلډ پریشر دپاره په سپورټ باندې هسپتال کې داخلېږي. دا یو اخري ایډوانس CCF دی ته وایي چې زړه فیل شوی دی خو په اخري سټیج باندې دی. نو دغه بیمار هم دغه عموما هسې هم خوراک نشي کولی، ځکه چې د نورو اعضا څنګه چې په نورو ځینو کې اوبه جمع وي، پیپړو کې وي، د زړه نه ګیر چاپېره وي، په خېټه کې وي، په خپو کې وي، دغسې د ده په دې معده کې هم اوبه وي، هغې ته ګیسټریک ایډیما وي. نو هغې د وجې هغه د خېټه هسې هم ډکه وي، هغه خوراک هسې هم نه کوي غریب. خو زه منشن کولی ضروري دی چې دا بیمار هم، نو دا څلور بیماران به غوښه بالکل نه خوري. اوس هغه بیماران چې هغه ته هارټ اټیک شوی دی، یا په وینه کې غوړ سیوا دي، یا ته سټنټ لګېدلی دی، خو اوس هغه په دوايانو باندې دی او ټیک دی، دغسې فالج اټیک ورته شوی دی، همدغسې د هغه په اینه باندې فیټس دي، د فیټي لیور وي، یا وجود غټ دی. دا بیماران غوښه خوړی شي، خو دا به په اعتدال باندې خوري، غوښه به پخوي څنګه، د کم مال غوښه په اسانه باندې خوړی شي. دا ټولې خبرې درته اسانوم. د ټول ناول کو فرض که موږ د چیلي او د ګډ خبره وکړو، نو د چیلي غوښه سیف ته دا خوړلی شي، چونکې په هغې کې وازګه او غوړ کم دي، وچه غوښه ده، نو دا خوړلی شي. خو د پخولو طریقه به سره شریکوم. کو د ګډ غوښه وي
د ګډ غوښه خطرناکه ده. د هغې وجه دا ده چې یو خو په هغه کې اسم غوړ سیوا وي، چربي پکې سیوا وي، دا های فیټ میټ دی، یعنې په ده کې غوړ چونکې سیوا دي نو دا لږ خطرناکه غوښه ده. د غټ وال غوښه یعنې غویا، غوا، میخه سنډه، چونکې زمونږ اکثر په کلو کې یا زمونږ په یو ځای باندې خلک قرباني کوي، په هغه کې حصې نیولي، په هغه کې اکثر غټ مال وي. خو د غټ مال د غوښې نه زمونږ خلک ډېر یېرېدلي وي. یو ډېر مشهور قول دی چې دوی خو بیماری ختموي، خو بې ضرورته یا بې جا پرهیز چې کوم دی هغه انسان ختموي. نو زه یم چې دغه شي شکار نشي. نو د غټ مال غوښې سره به دا کار کوئ چې فرایډ کوم شیزونه دي دا به په دې طریقه به غوښه نه پخوئ. د فرای مطلب دا دی چې څنګه د کبابو کړۍ وي، یا چې څنګه د الوګانو چپس په کور کې پخوو، په فرای پین کې موږ غوړي یا تیل واچوو، په هغه کې هغه شیز ټوپ کړو، څنګه چې په KFC کې یا د وینګز میلاویږي یا ډبي کې هاټ وینګز، دغه شیزونه دا داسې وي چې دا کله ته په غوړو کې یا په تیلو کې دا خوراک یا دا غوښه ډوبه کړي، د هغې دا نقصان وي چې هغه ټول غوړي یا چربي هغه غوړ هغه ځان ته راکاږي. د بهر نه خو په هغه غوښې باندې یو کرسپي یو کلک د کړچ والا لیر جوړ شي، خو دننه هغه ټول غوښه هغه ټول غوړ هغې جذب کړي وي. نو د هغې نقصان دا وي چې ته کله غوښه خوري نو مثال یې داسې دی چې لکه په قاشوغه باندې یو سړی غوړي خوري. دا چې کوم بیماران ما یاد کړ چې په دې کې یا خو کولیسټرول سیوا دي، یا اینه باندې چربي ده، یا پکې د غوړو د وجې ورته فالج اټیک شوی، یا سټنټ بند شوی، یا سټنټ لګېدلی، یا هارټ اټیک شوی دی. نو دا د دوی الریډي په وجود کې غوړ سیوا وي. کو دا فرای خوراکونه کوي، فرایډ خوراکونه لکه کباب چې څنګه پخېږي چې په ډلو کې ډوب شي، یا چپس چې څنګه پخېږي هغه په دغه طریقه غوښه پخه شي. نو دا داسې ده چې لکه دوی په قاشوغه باندې دا غوړي خوري، او همدغه غوړي دي چې بیا په وینه کې دا لوتړه جوړوي، نښلي، دغه خپله شته مسله ورته ډېرولی شي. دویم دا چې دا به هغه غوښه خوري چې د کومې نه کومه کې چربي نه، یعنې پیور ریډ میټ چې کوم روغه غوښه وي، روغه سره غوښه وي چې په هغې د پاسه وازګه چربي دا شیزونه نه وي. کو دا پې وي دا به ترې لرې کوي، نو صفا غوښه به خوري. په سالن کې عموما زموږ په کور کې څنګه سالن پخېږي، تاسو کتلی چې کله نه کله کاسه کې غوړي پې د پاسه پراته وي، یا چې لږ سات پې تیر شي نو غیر چاپېره ترې غوړي جم شي، نو دغه طریقه باندې به هم غوښه نه پخېږي، چې داسې نه چې غوښه پکې لږ یو غوړي پکې ور ډېر وي. نو چې ساده غوښه وي د په کم غوړو کې پخ شوي او په کم اور باندې پخ شوي هغه خوړی شي. کو ګریل یا باربیکیو والا غوښه وي، د هغې طریقه دا د یاد ساتي چې هغه به خامخا میرینیټ کوئ، یعنې دا پیور چې کومه سره غوښه ده دا رابېله شوه، دا تاسو میرینیټ کړه. میرینیټ دا مطلب چې د سرکې په اوبو کې یا د لیمبو په اوبو کې به هغه لږ ساعت کېدی، بیا به هغه تاسو په ګریل یا سیخ باندې کېدی. د هغې فایده دا وي د غوړو یا د سالني یا چې کوم د انګولي سالن وغیره د دې غوښې نه د ګریل یا د باربیکیو غوښه کمه خطرناکه ده، لکه هغه ته خوړی شي په اسانه باندې د ګریل غوښه، ځکه چې کله هغه ته پخې نو که ته پې اکثر پې خلک ما لیدلي چې د بر نه پې غوړي اچوي، دغه عمل باندې ورسره خیر ډېر نه کوئ، صرف د ذایقې دپاره یو څو څاڅکي پې کولی شي. خو بهرحال د هغې فایده دا وي چې د هغې نه دا کوم غوړي یا کومه چربي ټول دا ترې وسسېږي لاندې په ګریل باندې، وچه غوښه پاتې شي، یعنې صرف پروټینز پاتې شي. خو دا به ډېر زیات های هیټ یعنې ډېر په سور اور باندې به بیخي به هم نه وچوئ، د هغې بیا خپل نقصانات دي. نو په دې طریقه باندې تاسو دا غوښه خوړی شئ. یو ځل درته بیا ریپیټ کوم چې د غوښې نه به وازګه چربي خوا کوئ، پیور سره غوښه چې وي چې په ډېرو غوړو کې او په فرای پین کې یعنې په فرایډ غوړو یا تیلو کې پخه نه شي. که ګریل او باربیکیو وي هغه ډېره ښه ده، خو چې د بره پې بیا غوړي ور وانچول شي چې په ډېر سور اور باندې د ډېر وخته پورې پخه نه شي. نو په دې طریقه باندې تاسو دا غوښه خوړی شئ. چونکې غټ اختر موقع ده، انګریزان یو شیز وي هغې ته چیټ ډے وي، د غلا ورځ. نو د اختر په موقع کې، د خوشحالۍ په موقع کې، خادۍ کې، دغسې په یو خیرات کې، په یو موقع کې غلا دا مریضان کولی شي. نو دا غلا ته پرېږدئ، دې باندې ډېره سختي مه راولئ، ځکه چې دا د الله پاک یو نعمت دی. عموما زمونږ مریضان په دې ورځو کې ډېر حقیر ځان کوي چې یاره بس انټرسټ نه وي، څه خوشحالي نه وي چې زه خو د غټ اختر خو بس د چا به اختر وي، په موږ باندې خو هسې پرهیز دی، په موږ غوښې بندې دي. نو دا اپروچ بیخي غلط دی. تاسو غوښه بالکل وخورئ، د دې نه مزه واخلئ، خو په دې طریقه باندې وخورئ چې دا کومه طریقه درته ما وښودله. د دې به نه تاسو ته نقصان وي، نه بس تاسو له واحقینو ته مسله جوړېږي، او تاسو ته به یو مزه یا ذایقه هم په اختر کې خوشحالي هم ملاویږي. آخري پیغام پکې ضروري دا دی چې غوښه په خپله خیر دی ځان ته کمه پاتې کړئ او په خپله کمه وخورئ، او کوشش وکړئ چې په غریبانو باندې ډېره وویشوئ، ځکه چې زمونږ نن سبا هر څه داسې دي چې خلک عموما غوښې آسې هم په کورونو کې پخې، مخکې په شان چل نشته دی، دونه فارمي چرګان او دغه دي، نو د غوښې نه خلک ماړه دي. هغه غریبانان خلک چې کوم یو اختر او بل اختر دې ته په انتظار وي، نو کوشش وکړي چې هغوی له پکې ډېره حصه وکړي. د چرګ غوښه، د مایا غوښه، د چیلي غوښه،
دا هر ټایم دا تاسو خوړی شي د دې اډو څه نقصان نشته. دا وړه غوښه ده او د کې پروټینز دي. دا په وجود کې د دې خوړل او د کې چې کوم هغه د دې چې کوم شیزونه دي هغه وجود کې د پټو دپاره د طاقت دپاره د قوت مدافعت دپاره ډیر زیات ضروری وي. نو د دې استعمال یقیني وګڼئ. هر څه وکړئ خو په اعتدال باندې وکړئ. زما نوم ډاکټر شهریار خان دی. زه یو کنسلټنټ کارډیالوجسټ یم او زه اکثر په پښتو ژبه کې د خپلو ساده خلکو دپاره د طب یعنی د هیلث د صحت متعلق ویډیوز جوړوم. کوشش وکړئ چې زما چینل ځان سره هم سبسکرایب کړئ او د نور خلکو سره هم شریک کړئ. ډیره مننه.